زنانه سوال کړل دا سوال ډېر اهم او ضروری ځکه دی چې دې مسلې په حواله سره په قران مجید کې الله رب العزت په مختلفو مقامات باندې د دې حکم ورکړل او په دې حواله سره آگاهي ورکړل ځکه چې دا یو داسې معاملہ ده چې دې په ذریعہ باندې زمونږ په معاشره کې فسادونه کیږي، خلک په فتنه کې مبتلا کیږي، په بدکارو کې مبتلا کیږي. نو د هغې وجه دغه وي چې موږ ته د شریعت د الله حضرت چې کوم حکم وي د هغې موږ عدولي کو، د هغې حکم چې کوم دی موږ مخالفت کو، په هغې باندې عمل نه کوو، د هغې په وجه باندې زمونږ معاشره بیا بدکارۍ طرف ته ځي، زمونږ معاشره کې بیا فسادات کیږي، جنگ جګړې کیږي وغیرہ. زنانه دا سوال کړل چې د زنانه لپاره د چهرې چې کوم پرده ده دا کول ضروری دی یا نه دي؟ یعنی پرده ظاهره خبره ده چې کوم زنانه پرده کوي، د پردې حکم د الله حضرت طرف نه دی. نو دا زنانه دا سوال کړل چې د زنانه لپاره د چهرې پرده د دې څه حکم دی؟ آیا دام څنګه چې نور جسم پټول ضروری دي دغه شان د چهرې پرده کولم ضروری دي یا نه دي؟ ور یاد وساتئ د پردې حکم الله رب العزت په قران مجید کې ارشاد فرمایل او الله حضرت فرمایي چې یا ایها النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن، چې اے نبی خپل چې کوم کور والا دی هغه ته وایي چې کوم مؤمن زنانه دي او هغه ته وایي خپل چې کوم لونه دي هغه ته وایي چې خپل په چهرو باندې خپل په جسم باندې پردې لټکاو کوي. یعنی دا د الله رب العزت حکم دی، پرده لټکاول خپل پوره جسم باندې، په دې کې چهره مرضی او نور جسم هم دی. نو د دې چې کوم تفصیل له هغه بیا په حدیث کو موږ تاسو ته ملاويږي. ټول مفسرینو د دې چې کوم تشریح کړل غدا کړل چې د دې آیات چې کوم مقصد دی هغه دغه چې په پوره جسم باندې پرده چي، یعنی پوره جسم په پټي، صرف چې کوم سترګې دي هغه به کولاوي، باقی د پوره جسم پوره د چهره چې کوم دغه پرده ده ظاهره خبره ده. چهره د زنانه یا د نارینه څومره چې انسانان دي د دې په جسم کې د ټولو نه چې کوم پرکشش زیاده زیب و زینت والا دی هغه چهره ده. او اکثر فسادات چې کوم د دې چهره په وجه باندې کیږي ځکه چې دا د حسن یو مجموعه ده، د انسان د پوره جسم چې کوم حسن دی هغه الله رب عزت دې چهره کې جمع کړل. نو کچري باقی زنانه پوره جسم پټ کی چهره کولاو پرېخي، نو چې کوم پرده ده چې کوم اصل مقصد دی هغه حاصل نشي، ځکه چې د پردې چې کوم اصل مقصد دی هغه دا چې د زنانه عزت محفوظ شي، زنانه چې خلکو په نظر کې را نشي. نو زیب و زینت څنګه چې د کپړو پټول ضروری دي چې په پرده کې وته د خپل چې کوم ته زیب و زینت والا کپڑے اچولي یا داسې کپڑے دي اچولي چې تنګ دي یا باریک دي، نو څنګه چې د هغې پټول ضروری دي دغه شان د خپل چې کوم چهره ده دام پټول ضروری دي. ځکه چې اصل تاسو ته ما خبرو کړه چې ټول نه غټ زه چې کوم د چې کوم فتنی د پیلاویدو یو ذریعہ جوړې دي شي هغه چهره ده چې دا د حسن یو کرشمه ده چې دې ته خلک ګوري دي په ذریعہ باندې خلک بیا سګي په فتنه کې مبتلا کیږي، بیا ظاهره خبره ده د زنانه عزت محفوظ نه وي او د هغې په وجه باندې نور چې کوم کسان دي چې کوم کتو والا دي هغه بیا په ګناه کې مبتلا کیږي. نو د چهرې څنګه چې باقی د جسم پرده ضروری ده دغه شان دي د چهرې پرده ضروری ده. په احادیث شریف کې حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنها فرمایي چې کله نارینه براته مخیتان موږ خپل چهره چې کوم دی هغه پټول، یعنی خپل چې کوم چهره دا هغه موږ د نامحرم نارینه په مخ کې نه کولاوله. نو دا حکم نبی علیه الصلاۃ والسلام ته الله حضرت قرآن مجید کې بیان کړل چې اے نبی خپل کور والا ته خپل لونو ته خپل چې څومره مسلمانان زنانه دي هغه ټول ته دا حکم کا چې هغه خپل په پوره جسم باندې سوګي پرده لټکاو کی، یعنی په پوره جسم باندې د سر نوالی در خپو پوری د پوره جسم زنانه پټي، صرف چې کوم سترګې دا به کولاو پرې دي. نو د پردې اصل مقصد هم دغه دی او دا د قیامت پورې چې څومره زنانه دي دا د هغو لپاره دي. او نن سبا دور ظاهره خبره ده هغه دور چې کوم دی د نبی علیه الصلاۃ والسلام دور هغه د فتنې دور نو بلکې هغه د امن دور و. آی وخت کې دومره فتنه او فساد نو، لیکن په هغه ټیم کې چې کوم ازواج مطهرات چې کوم صحابیات زنانه به وي هغه به د چهرې پرده کوله. نو نن سبا چې کوم دور دی چې څومره د فتنې فساد دور دی نو په دې کې به طریقې اوله زنانو له پکار ده چې هغه خپل د چهرې پرده وکړي. دا یقیني طور پر د الله رب العزت د حکم تابعداري کولی په دې کې د زنانه خپل عزت محفوظ کیږي. دغه نه علاوه چې کوم معاشره ده هغه هم د دې په ذریعہ باندې د ګناهونو نه د بدکارونو بچ کیږي. بهرحال امید کوم چې مسله به مو په سمجھ کې راغلي. اجازه راکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.